رونه مونږ ګوره اکثر د شیطان علیاذ بالله الله دې نه کا خو هر حالت کې ګوره شیطان نه ته ډېر داسې مخې مخې ته کېږي که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کله چې یو مسلمان په نیک کار کې لګی شي شیطان ورته مخې کې راشي چې لکه بس صبر وسوسې اچوي لکه پلانې کار وکړه پلانې کار وکړه. قسم ده د شریعت مطابق چې یو عمل وشي که نه یو خوشحالي وشي هغې کې بے خیر وي یو غم د شریعت مطابق وشي هغې کې بے خیر وي. ګورئ نو الله پاک جل شانه فرمایي ولا تتبعوا خطوات الشیطان د شیطان پیروي نه کوي. ګورئ د شیطان قدمونو باندې لاړ نشئ ولی انه لکم عدو مبین دا خو ستاسو لپاره ښکاره دشمن ده. نو دشمن چاته سمه لار ښایي نه. دلته دنیا کې د یو مسلمان سره عارضي دشمني راغلی وي نو ته د هغه بدو پسې لګی وي هغه ستا بدو پسې لګی وي. ته د هغه خپې وایي هغه ستا خپې وایي. ته د هغه کمزورتیا پسې لګی وي هغه ستا کمزورتیا پسې لګی وي. او ښه چې دا ازلي دشمن دی دا ازلي دشمن دی دا ستا نه یوازې زما او ستا د پلار جد امجد جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک دشمنو هغه د جنت نه راوستی او وسوسې ورته اچولې وي د جنت نه یې راوستی او نه زه تو د هغې مبارک پیغمبر جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک اولاد یو ما او تا خو بالکل نه پرېږدي. ما او تا ته خو هر وختي وسوسې اچوي ما او تا ته خو چالونه جوړوي. الله پاک جل شانه فرمایي د دې شیطان ګورئ تاسو تابعداري ونه کوئ ولا تتبعوا خطوات الشیطان د شیطان تابعداري ونه کوئ. ګورئ معنا څه یعنی د شیطان ونه منئ دا تابعداري ده که نه دا د هغه په قدم تلل دي که نه چې شیطان درته وایي دا عمل وکړه او ته شروع شي. شیطان درته وایي جمع لمه ده شیطان درته وایي دا فضول کار وکړه شیطان درته وایي مونځ مه کوه او ته مونځ پرېږدې او اوده شي. شیطان درته وایي تلاوت مه کوه او ته تلاوت ونه کړې اوده شي. نو دا د شیطان منل شو که نه دا د شیطان په قدمونو باندې تلل شو. الله پاک جل شانه فرمایي انه لکم عدو مبین دا ستاسو لپاره ګوره ښکاره دشمن ده. ما راته وي دشمن نه خلک ځان ساتي که نه او دا چې ازلي دشمن مو ده ښه د هغه موږ څه کوو د هغه دشمني پکار ده چې په سر واخلو هغه سره دشمنی کې ځان مضبوط کو چې هغه درته وایي مونځ مه کوه ته پنځه واړه وخته راځې هغه درته وایي چې دا فضولیات کوه او ته بیخي نه کوې هغه درته وایي دا ناروا کوه او ته بیخي نه کوې هغه درته وایي د الله پاک جل شانه مه منه او ته نورم د الله پاک جل شانه تابعداري شروع کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سنتو اتباع شروع کې په دې خو به ړچ وي او چې نه هغه څه وایي او ته ورته ښه کوې نو ګوره بیا ډېره خطرناکه نتیجه ده. شیطان قسم خوړلی ده ښه خدای پاک جل شانه سره خبرې کولې او قسم یې خوړلی ده چې خدای پاک ستا بندګانو ته به زه کینم او دی به د سمې لارې نه اړوم. الله پاک جل شانه ورته وفرمیل لأملأن جهنم منک وممن تبعک منهم اجمعین اے شیطانا تا نه به هم جهنم ډک کم او تا چې څوک تابعدار دي ټولو نه به جهنم ډک کم. نو لہذا شیطان زموږ ازلي دشمن ده. الله پاک جل شانه فرمایي د شیطان تابعداري مه کوئ.